الله الرحمن الرحیم ټول افغانانو ورونو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړي کپاره هیواد کې. راځي زه نن په درې خبرو په یوې خبرې بحث کوم، خو خبرې را سره درې دي. تاسو ګورئ دا نن خبرې روانې دي. امریکا وایي ګیره ما واک د ملا، پیسې د من او فیصلې په جو بایدن کوي. دا د منګه قرآن کې راغلی وای کافر د اسلام دوست نشي کېدای. من په دې څلوېښتو کالو کې چې کومه جنګ را مخته سوی او دا څومره شهیدان مو ورکړي، دا دغه منافق امریکا له لاسه سوي. دا لعین نه ده، په قرآن کې نه راغلي. تاسو ښه پوهېږئ چې قرآن کې راغلي، قرآن کې موږ ته الله رالیږلي چې امریکا د موږ دښمنه ده، کافر د اسلام دوست نشي جوړېدی. نو دغه ما ویډیو که تاسو اورئ او کله چې بایډن امریکا دا پرېکړه کوي، د ټولو ځوانانو نه مې دغه غوښتنه ده چې دا په هر هیواد کې باید د امریکا سفارت ته باید ځان ورسوي. حق نوم د خدای ده او بایډن چې ده که نه دا کافر ده او موږ مسلمانان یو. تاسو ګورئ دا موږ په شپږو میاشتو کې څومره وشرمولو، څومره یې بې عزته کړو، څومره یې بې کور وکړو. 20 کاله یې جنایت وکړو امریکا په افغانستان کې. دغه د اوس د موږ خویندې ورونه څوک په امریکا، څوک په کاناډا، څوک په جرمن، څوک په دوبۍ کې ابوظبي کې پراته دي. 14,000 کسان په ابوظبي کې په دې تمه کېنولي چې امریکا ته بیایو. تاسو لاړ شئ هر هیواد ته دي، لکه امریکا ووایي چې زه د تاسو ټول کورو سره بیایو بل امریکا ته. که هغه څومره قوي هیواد دي وردي شي ولا چې ټول به ورسره ځي. موږ غریب یو، موږ در به در افغانستان د دې ته خو یې وویله چې هله امریکا ته بیایو. هغه د 14,000 کورنۍ په هغه کې راته کېنولي دي ابوظبي کې. موږ دوی رنګ په رنګ موږ یې بې عزته کړو او په نړۍ کې موږ قوي مسلمانان او د اعظم خلک چې دي افغانان دي. دا چې وایي چې بشري حقوق، چیرې بشري حقوق؟ چې د افغانستان د ولس پیسې دی موږ ته بیا په خیرات کې راکوي چې دا واخلئ، خیریه بنسټو باندې راکوي، فضلي او هغه باندې راکوي. فضلي او چی نوم ده، خوږیاڼی مویب، دغه ته زه خوږیاڼی وایم. په خیره او بنسټ خپل حق ماته راکوي. ایمان چې درکوي موږ تاسو ټول افغانان یو. دې پرېکړې باید مخنیوی وکړي که په هر ملک کې خوله خو لرئ، موبایل خو لرئ که نه. دا د موږ نه حق یې. موږ 40 کاله موږ دوی ستړي کړو د امریکا. امریکا چیرې بشري حقوق ورته ودې وایي که نه؟ بشري حقوق چیرې ده؟ دغه وایي چې نړیوال بنسټونه واغه او دغه نړیوال بنسټونه هم ټول لکه صحیح نه دي. بشري حقوق نوم ده صرف. نړیوال ملل متحد دا ټول چې دی افغانستان سره په راستۍ نه دي. دغه طالبان حکومت هم اوس دوی په رسمیت نه پیژني. کله ورته یو څه وایي، کله ورته بل څه وایي. هغه د اوس پیسې موږ تاسو ټول افغانان یو. افغانان تیاره لري چې هغه لاړ شي امریکا کې هغه بلډینګونه ووایي 20 کاله مخکې افغانۍ داسې افغانۍ بیچاره تللی نشي چې هغه ملک ته لاړ شي. د موږ وزیر، د موږ رئیس جمهور تلاشي کېږي. بیا یې موږ دې سړی را پیدا شو چې تیاره یې مو اخېسته، بیا یې هم پې ورننه باسله، بله یې په دې ماڼۍ ورننه باسله. الهي دې دوی غر کړي چې اوس د موږ روپو ته چل جوړوي، در بدر او بې عزته. او د دوی لاسه موږ لکه بې عزته شو 40 کاله د امریکا لاسه. د دې د لعین دا خو ټول کافر دي که نه؟ کافر. جو بایډن خو کافر ده که نه؟ جو بایډن چې سپي سره ده خو انسانیت او د سپي څومره هغه ده، دی د ملګری سپی ده. نو انسانانو سره خو دی مینه نه لري. نړیوال دی اوچک کي دا لکه لیونای د لیونای جو بایډن.